تازه خبر امریکا ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه داسې امر ولې وکړ او د څه لپاره یې وکړ، څه پیښ شوي دي، دلته یې راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ټرمپ وایي له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د کرونا وایروس له امله به له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د NBC نیوز د راپور په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د کرونا وایروس له امله خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. په دغه راپور کې همدا راز ویل شوي دي چې ډونالډ ټرمپ له پینټاګون او خپلو نظامي سلاکارانو څخه غوښتنه کړې ده چې د سرتیرو د ویستلو لړۍ باید پیل کړای شي. د NBS نیوز د یوې سرچینې په حواله لیکل شوي دي چې ټرمپ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو له موجودیت شکایت کوي او وایي چې د دوی ځواکونه باید ژر تر ژره له افغانستان څخه وویستلی شي. په دغه راپور کې لیکل شوي دي چې د ټرمپ سلاکارانو هغه ته ویلي چې که چیرته د کرونا وایروس له امله له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي نو باید بیا یې له نورو هیوادونو څخه هم خپل سرتیري ټول امریکا ته راستانه کړای شي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.